السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. عزتمندو نه ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې. د بټګرام سره تعلق لرونکی واحد د ګل په شانتې هلک چا قتل کړی دی، ولې قتل کړل او د قاتلان څوک دي او د یاران دوستان د دې قاتلانو باره کې څه وایي. ملګرو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ سره اوسئ چې مکمل معلومات نه خبر شي. ګرو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په چینل نوی وای نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نه ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي، او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبر. مرګرو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې. پټګرام سره تعلق لرونکی واحد هلک چې د ګل په شانتې ډیر ښایسته هلک دی او د 20 کالو ځوان دی، چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. او د مرګرو دا وینا ده چې د یو ډیر خاص مرګري داغه دا وینا ده چې 10 منټه پهله دا زما سره میلاو شو او مونږ په خندا خوشحالي باندې دا زمانه رخصت شو او دا او 10 منټه بعد بیا ماته اطلاع راغله چې ستا مرګري خوږ د ګل په شانتې واحد چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو او الته پروت دی. چې کله زه لاړم نو د هسپتال ته وړی او چې دا کله ما وکتو نو د حالات ډیر زیات خراب وو او د حالات د خطرې نه بارو، یعنی دا وفات شوی وو. نو د هغې نه بعد ما ډیر د اظهار افسوس وکړو او دا خبره مې وکړه چې آیا دا دومره ظلم او زیاتې د زما مرګري واحد سره چا وکړو چې دا ډیر ښایسته هلک او ډیر اخلاق هلک و، د سره دا دومره ظلم او زیاتې ولې وشو چې دا چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کو. آیا د خو چاته ظلم او زیاتې نه چاته رسولی او نه چا سره. موږ سره پالته هسپتال کې پولیس هم موجود نو هغه رپورټ ولیکلو او FIR درج کو چې آیا د دومره ظلم او زیاتې د واحد هلک سره چا وکړو چې دا ډیر په بېدردۍ سره قتل کو. چې کله بیا دا مونږ کور ته راوړو نو مور او پلار یې نو خبر. مونږ اچانک دا کور ته مړ راوړو نو مور او پلار یې ډیر چغې والي او په ځان باندې را باندې کړل چې آیا زمونږ باندې قیامت راغلو چې زمونږ ځوان زوی د کور نه لاړو او بیا یې مر کور ته راوړو. نو د دومره ظلم او زیاتې زمونږ سره چا وکړو. مرګرو تاسو به زمونږ ویډیو ضرور خوښ شوي وي. نورې ویډیوګانې لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دا د واحد د مرګري والا د خولې خبرې وي. ډیره مننه، شکریه. الله مو آباد لره.